د کهانۍ شروعات د یو ریسټورنټ نه کیږي. دلته د نینا هریسن په نوم باندې ښځه د خپل زوی ډورین سره ناستی. په دې کې نینا خپله کیمره راواخلي او د خپل زوی ریکارډینګ شروع کړي. ولې چې نن د دې د کالج لا اولنۍ ورځې په خبرو کې دا په خپلو کپړو باندې کیچپ وارتی. د دې نه پس دا خپلې مور ته ووایي چې یو ځل دوباره ریکارډینګ شروع کا. څنګه چې نینا د کیمرې د ریورس کېدو بټن ووایي، اچانک د دې خوا او شاته وخت شاته لاړ شي. دې ته څه پته ونه لګي چې اخر داسې ولې وشو. هغه کارونه چې د دې نه مخکې وشو هغه دوباره کېدو والا وو. د دې نه مخکې چې ډورین په خپلو کپړو باندې کیچپ وارتی، نو د مخکې نه دې مور پوهه کړو چې کیچپ په کپړو باندې وانرتی. دې د زوی نه د کپړو د داغ په باره کې تپوس وکړو، خو د هغه په سمج کې سر رانله. ښځې سوچ کوو چې کیدای شي چې دا زما څه وهمي. د دې نه پس دې دواړه په ګاډي کې کینی او د کالج طرف ته روان شي. ډورین ګاډي ته ناسي، نو دا کیمره راواخلي او ریکارډینګ شروع کی. په دې وخت کې د دیو د ګاډي سپیډ د لیمټ نه تیز شي. په دې کې یو پولیس والا د دیو ګاډي ویني او په دیو پسې شاته ولګي. مور یې خپل زوی ته وویل چې ګاډي سیټ ته ودروه. د دې ګاډي نه یو افیسر راکوز شي. دی دواړه توري نو په دې وجه باندې تنګول شروع کی. په دې خبره باندې ډورین له غوسه ورشي او د دیو په منځ کې باس روان شي. خو په دغه وخت کې د دې مور دا غلی کی، خو هغه افیسر اوس هم دیو تنګول. افیسر چې کیمره ولیدله چې په دې کې خو اوس هم ریکارډینګ روان دی، نو دا په غوسه کې نینا ته ووایي چې دا ریکارډینګ بند کا. خو زوی ورته وایي چې ریکارډینګ کول څه جرم خو نه دی. په دې باندې افیسر لاس کې له غوسه ورله او په زبردستۍ باندې د دې کیمرې د اغستلې کوشش کوو. په دې کې نینا په غلطۍ کې د ریورس بټن ووایي، نو په دې باندې وخت شاته لاړ شي او دیو 15 منټه شاته واپس شي. د وسه پورې د افیسر سره دیو څه لانجه نه راغلي، خو دا ځل د وخت د واپسۍ سره نینا ډیره ستړې شوي. زوی چې د دې حالت ویني، نو د سړک په غاړه باندې ګاډی ودرئ. دیو د ګاډي نه راکوشي، خو په دې کې هغه افیسر دوباره راشي. خو دا ځل دیو هیڅ هم غلط نه کړي، خو افیسر بیا هم دیو دواړه تنګول او افیسر ورته وایي چې ستاسو د ګاډي یو ټیر په سړک باندې دی او دا یو جرم دی. ډورین یې د سمجاوولو ډیر کوشش کوي، خو د افیسر د رویې نه داسې معلومېده چې نن به دیو له خامخا پرچه ورکوي. ډورین د دې خبره نه مني. په دې باندې افیسر خپله تماچه راواخلي. دا چې په څنګه ډس کوي. په دغه ټیم کې نینا د کیمرې ریورس بټن ووایي، خو د بټن ډیر ټیم دباو په وجه باندې دی واپس ریسټورنټ ته راورسي. په دې کې موږ وینو چې هغه افیسر د مخکې نه په ریسټورنټ کې موجود دی او په دې دواړو باندې نظر ساتي. دی به د تورو خلکو نه نفرت کوو. د دې وجې نه دیو تنګول. نینا ته پته ولګېده چې د دې د زوی ژوند په خطره کې دی. د دې وجې نه هغه بغیر څه د وخت ضایع کولو د دغه ځای نه راوځي او دا ځل دا په خپله ګاډی چلوي. خو دا د هغه لارې په ځای باندې بله په یوه اوږده لاره روانه شي. د دې دا خیال و چې دغه شان به دا د دې پولیس والا نه بچ شي. خو ډورین ته د خپلې مور حرکتونه څه عجیبه ښکارېده، خو نینا ورته هېڅ هم ونه ویل. د دې نه پس دیو یو هوټل ته ورسي، نو دا د ځان دپاره د بار خوراک هم اډر کړي. په دغه ټیم کې دیو په ټي وي باندې د یو لاټري شو کتله، نو د نینا په ذهن کې یو آیډیا راشي. دا د مخکې نه د لاټري نمبر یادې کړي او واپس ټیم شاته کړي او دوباره دغه ټولې نمبرې صحیح وښیي. په دې باندې ډورین ډیر زیات حیرانه شي. دی دواړه ډیر زیات خوشحاله شي. د نینا هم دا خیال چې وس خطره ختمه شوه. خو په دغه ټیم کې څوک دروازه وټکوي. ډورین چې څنګه دروازه کولاو کی، نو هغه افیسر دلته ولاړی. دا په دیو پسې شاته دلته را رسېدلی او دا ځل یې پسې د زوک کولو کمپلین هم راوړی. افیسر دې دواړو ته وویل چې تاسو خپل شناختي کارت وښیوئ. خو په دې باندې ډورین ته غوسه ورشي چې موږ خو څه غلطي کلې هم نه ده. دا افیسر دې نینا ته د بهر د تلو دپاره ووایي. خو په دې ټیم کې د دې نظر په دغه کیمره باندې ولګي د کم ریکارډینګ چې اوس هم رواني. افیسر د زبردستۍ کولو کوشش کوي، نو د ډورین او د دې په منځ کې جګړه جوړه شي. نینا ډیره زیاته یریدلي. په دغه ټیم کې دا افیسر د دې د زوی د سر د شیشې نه ووایي او تماچه راواخلي. خو چې څنګه دا افیسر ډس کوي، په دغه ټیم کې نینا د کیمرې ریورس بټن ووایي او یو ځل بیا دوباره دیو درې واړه ریسټورنټ ته راورسي. نو دې ته پته ولګي چې دیو هر چرته هم پټ شي. دا افیسر به دیو را پیدا کوي. داسې ښکارېده لکه چې د دیو په قسمت کې لیکلي شوي چې د دیو لانجه به د دغه پولیس والا سره راځي. دا ځل نینا سوچ وکړي چې ماله څه بدل کول پکار دي. نو نینا راپاسي او د دې افیسر ټیبل ته راشي او د دې د زړه د ګټلې کوشش کوي. دا د افیسر دپاره خوراک هم راوړي او ورته وایي چې د عامو خلکو دپاره پولیس والا څومره محنت کوي او څومره ایمانداري کوي او دا د دې خوراک په ذریعه باندې د افیسر شکریا ادا کول غواړي. افیسر ورته شکریا ووایي او بار ته لاړ شي. خو د نینا د بار ته د تللو نه مخکې دغه افیسر دوباره راشي او د نینا نه تپوس کوي
چې بار دا گاړی ستا خپل دی. نو نینا ورته وایي چې دې ډیر په مهنت باندې دا گاړی اغستی دی. خو افیسر ورته د گاړي د کاغذاتو د خوستو وویل. په دې باندې نینا له ډیره غوسه ورشي او ورته وایي چې ماته د گاړي د کاغذاتو د خوستلو ضرورت نشته. ډورین د خپلې مور د غلي کېدلو کوشش کوو خو د دې مور نه غلي کېده. نو ډورین لاړ شي او د گاړي نه خپل موبایل راواخلي په کم کې چې د گاړي د کاغذاتو تصویرانی. خو چې څنګه دا موبایل راواخلي نو د افیسر دا خیالي چې دې تماچه راواغسته نو دا په یو سکند کې دنه ډز وکي. په دې باندې ډورین مړ شي. د نینا د خپو نه ځمکه وتښتي او د دې د لاس نه دغه کیمره ولویږي. د دې نه پس په هسپتال کې نینا د خپل زوی لاش غواړي او نینا د ډاکټر نه خپله کیمره هم غواړي. نو دې له دا کیمره ورکي. خو دا د ریوس د بټن نه مخکې ډیره زیاته وجاړي او ډیر سوالونه کوي چې کاش چې دا کار وکي او زما زوی دوباره ژوندی شي. هم بالکل دغه شان وشي. یو ځل دوباره دا د کیمرې هغه ریوس بټن ووي نو په دې باندې وخت شاته لاړ شي او کهانی دوباره د رستورانت نه شروع شي. خو چې خپل زوی ژوندی ویني نو د دې په سترګو کې اوښکې راشي او غاړه وله ورکي. دا ځل دیو د دغه افیسر د راتلو نه مخکې د دې ځینه د وتلې کوشش کوي. دا افیسر ورسه په دروازه کې میلاو شي خو دا ورته څه نه وایي او دیو پرېږدي. دا گاړی راولي او د یو زوړ کور سره یې ودرئ او دا ځل خپل زوی ته ټوله خبره رښتیا وکي او ورته وایي چې په دې کیمره کې څه داسې جادو دی چې څوک د دې د ریوس بټن ووایي نو وخت شاته ځي او د افیسر په باره کې ورته ټوله خبره وکي چې څنګه دا د دیو شاته لګېدلی دی. نینا ورته وایي چې موږ له په څه ناڅه طریقه باندې د دې حالت نه وتل پکار دي. ډورین ته پته وه چې د دې مور دروغ نه وایي. د دې وجې نه ډورین په دې باندې یقین وکي او دې ته وایي چې موږ له په بله لار باندې د ماما کره تګ پکار دی. لږ وخت پس دیو یو کلي ته ورسي. په دې ځای کې د نینا وړوکوالی تیر شوی. نینا خپل زوی ته ووایي چې څنګه د دې مشر رور پولیسوالا وجلی و. په دې باندې دې ته یو غټه صدمه رسېدلې ده. په دې کې د ډورین ماما نیل راشي. د نینا او د نیل په منځ کې مضبوطې رشتې نه وي ولې چې د دیو د پلار د مرګ نه پس نینا د خپل رور سره یو ځل هم لیدل کتل نه دي کړي. د دې وجې نه نیل د وسه پورې په دې باندې غوسه و. دا مور او زوی خپل کور ته دننه کړي. نینا ورته د کیمرې پوره قصه وکړي او د افیسر نه د بچ کېدو دپاره د خپل رور نه مدد وغواړي. دا خپل رور ته وایي چې زه دروغ نه وامه. په دې ټیم کې موږ ته پته ولګي چې په اصل کې دا کیمره د دیو د پلار وه. نیل ته هم پته ولګي چې د دیو پلار به اکثر دغه شانته کې د جادو قصې کولې نو کېدی شي چې هغه هم د مشکل وخت نه د بچ کېدو دپاره دا کیمره استعمال کړي. په خبرو کې خور او ورور د خپل منځ هغه غوسه ختمه کړي او یو بل له غاړه ورکړي. په دغه شپه باندې دوی درې واړه کښېني او د دې مصیبت نه د بچ کولو ترتیب جوړ کړي. نیل ورته وایي چې موږ له پکار دی چې ډورین کالج ته بوزو. په کالج کې به دې ته مدد میلاو شي ولې چې د ډورین اډمیشن په یو داسې کالج کې شوی په کم کې چې ټول تور خلک سبق وایي. خو چېرته دغه افیسر په دې باندې دغلته د حملې کولو کوشش وکړو نو باقي خلک به هم د هغه افیسر خلاف ودرېږي. خو په سړک باندې تلل دیو ته مشکل ښکارېده. د دې وجې نه نیل فیصله وکړي چې دا به زه په شارټکټ لاره باندې وباسمه. دې په څو کاله کې د دې ښار څو نقشې جوړې کړي نو دې ته پته یي چې په دې کې خفیه لارې هم شته. د دې نه پس نیل دا دواړه د یو سورنګ په لاره باندې روان کړي کوم چې د ځمکې دننه دی. د سورنګ بل سر ته چې دیو څنګه راوځي نو مخې ته د کالج دروازه یي. په اخیره کې کالج ته راورسي نو ډورین ډېر خوشحاله شي. خو چې څنګه دیو کالج ته دننه کېږي دغه افیسر پته نه لګي چې څنګه دلته راورسي. دیو ودرې او تپوس دې وکړي چې تاسو په دې سورنګ کې څه کول. د یېرې د وجې نه نینا خپل زوی مخې ته روان کړی خو په دې ټیم کې افیسر تماچه راواخلي او په دې کېږدي. په دغه ټیم کې نیل مخې له راشي او افیسر ته وایي چې په ما ډز وکړه. په دغه ټیم کې نور پولیسوالا هم راشي او خپله وسله راواخلي. نینا د دې افیسر نه ډېره تنګه شوي. د دې وجې نه کیمره راواخلي او د دې ریکارډینګ شروع کړي. ډورین خپل مور ته وایي چې د ریوس بټن ووهه هر څه به دوباره شروع کړو. خو نینا ورته وایي چې بس ډېره شوه. دا د کیمرې سټاپ بټن ووایي نو د واپس تللو یوه لاره هم نه وي. د دې دا بهادري چې دا نور خلک ویني نو دیو هم خپلې موبایل راواخلي او دغه افیسر د بدتمیزۍ ویډیو شروع کړي. دا چې ویني نو افیسر وخاندي خو په دې باندې ورته نینا پیغورونه شروع کړي چې څنګه دا افیسر د طاقت په وجه باندې صرف د تور رنګ په وجه باندې په خلکو ظلمونه کوي او د تورو خلکو سره ډېر زیات زیاتې کوي. دا صرف د خلکو نه نفرت کوي نو دا به د خلکو څه په کار راشي. د دې په خبرو باندې باقي پولیسوالا وشرمېدل او شاته شو. خو دغه افیسر اوس هم د نینا مخې ته ولاړي او په دې باندې تماچه کېږدي. خو چې د دې نظر په دې خوا او شا خلکو باندې ولګي د کومو سره چې موبایل یې ورسه دي او د دې ریکارډینګ کوي نو دا تماچه ښکته کړي او د دې ځینه لاړ شي. په اخیره کې
کې مور او زوی د دغه مشکل حالت نه راوځي، دغه شان دا مور او زوی په ژوند کې د دې کیمرې په وجه باندې د ډیر مشکل حالاتو نه وځي. په دې ځای باندې زموږ کهاني ختمیږي. کو ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.